ګرانو محترمو حاضرینو او ټول که کشران دي که مشران دي چې زموږ سره په دغه د عیدګاه په لمانځي کې شرکت کړی دي یا کوي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ورپسې د دې لوی اختر مبارکي تاسو ته او نور ټولو افغانانو ته نیکی هیلې احترامات او د اختر مبارکي سلامونه وړاندې کوم، بالخصوص هغه کسانو ته چې په دې 20 کلنه دوره کې د دشمنانو د خوا څخه په مختلفو شکلونو سره تکالیف او ستړیاوې ورسېدلي وي، او یا هغو حجاج مبارکانو ته مبارکي وایم چې اوس د خپل فریضې په ادا کولو بوخت دي. الله دې دوی تکالیف قبول کړي په خپل دربار کې، او همداراز هغو مجاهدینو مبارکانو ته د اختر مبارکي او سلامونه وایم چې دا د اختر خوښي قربان کړې ده د خپل ولس د استراحت او د خوندیتوب دپاره، او همداراز د هغه مظلوم ملت د فلسطین چې ټوله دنیا ننداره کوي په څومره عذاب چې مبتلا دي د دشمنانو د خوا څخه، هغو ته هم چې دوی د اختر ورځ په داسې کنډوالو دربدري کې لمانځلې ده مبارکي ورته وایو. الله ته د دې مبارکې ورځې په برکت سوال کوو چې یا بادار یا قادر جل جلاله د دې مظلومانو کړاو ازارو شهادتونه د دې مبارکې ورځې په برکت سره پای ته ورسوي.